سلام لیدونکو، امید لرم چې ښه اوسئ. نن درته د ایټالیا هیواد د بشردوستانه ویزا په اړه اپډیټ درکومه. دغه د ایټالیا هیواد ته سفارت چې و په کابل کې هغو یو نوی خبر خپور کړی، هغه دا چې دوی ویلي چې د 2021 کال د نومبر له 21 نیټې څخه وروسته د ایټالیا د وزارت خارجه او د نړیوالو ادارو ترمنځ د منیسټري اف ډیفینس سره، معنا د وزارت داخلې سره دی کوم دفاع سره کوم تړون سوی و چې نو هغه کسان چې هغه په دغو ایډیوګانو کې کار کاوه په افغانستان کې یا دغو ادارو سره کار کاوه، نو هغه مو د کابل د پاکستان او ایران لارې د آی ام او یونیسیا په مرسته باندې 1200 کسان چې هغه افغانانو په سختو شرایطو کې و راوایستل. نو د 2025 کال د اپریل له 9 نیټې څخه وروسته دی بل یو اګریمنټ یا یو تړون لاسلیک کړی و او ویلي دي چې دغه 1200 کوم بینیفیشري چې هغه کسان افغان کسان چې له افغانستان څخه ایټالیا هیواد ته د پناهندګي لپاره رایستلي دي، دغه شمېر یې 200 نور هم زیات کړی ده چې معنا دی وایي چې موږ 200 کسان نور هم کولی سو چې د بشردوستانه ویزا له لارې ایټالیا هیواد ته دعوت کو. نو دوی ویل چې موږ کوم یو عملیاتي پروګرام درلود، هغه د اکیلا اومنیا په نامه و چې په هغو کې 15,000 افغانان برخه درلوده او په هغو کې بیا 3,000 چې و ایټالیایان وو. دا ټول معلومات یې درته ورکړي کیسې. نو د دې بشردوستانه ویزا ته د اپلای کولو لپاره دوی دغه لینک شریک کړی ده چې دغه لینک به زه د ویډیو ډسکرپشن کې هم درته کیږدم. کس کولی سي د دې لیکدارې لیکنه وکړي. مخکې چې دغه لینک بند و، یعنې کار یې نه کوه، اوس بیا خلاصوی کیسې. دې برخه کې اول ریفرل سورسز، معنا تاسو غواړئ چې دغه فورما یا لیکنه وکړئ، آیا تاسو خپله یاست که په ایټالیا کې ستاسو خپلوان دي او یا که د ایټالیا هیواد نه وتلی یو څوک تاسو اپلای کوي، او یا یو شخصي سپانسر به په ایټالیا کې هغه تاسو غواړي، او یا یو شخصي سپانسر به په ایټالیا کې نه ده، یا په جرمني کې د استرالیا کې یا بل هیواد کې ده، تاسو ایټالیا ته دعوت کوي، او یا هم ایټالیا یوه اداره ده، ایټالوي یوه اداره ده یا په ایټالیا کې د یو بل ځای کې ده، هغه تاسو ته ثبت نام کوي، او یا هم نن ایټالیوي ارګنایزیشن ده، یو داسې اداره ده چې مقصد هغه نه ایټالوي ده نه په بل هیواد کې ده. سیده زه ورته وایم چې تاسو چېرته خپله ثبت نام کوئ، بیا دغه اول اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو خپل ایمیل ادرس او ټلیفون نمبر ولیکئ. کله چې تاسو ته ایمیل ادرس ولیکل او ټلیفون نمبر، بیا نیکسټ باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو دویم مرحلې ته لاړ سئ. دلته تاسو ته ویلي چې تاسو په ایټالیا کې له چا سره پیژنئ یا څوک خپلوان لرئ که نه پیژنئ، که نه، که چېرته تاسو هغلته یو چا سره پیژندل یا ارتباط لرئ، دا انتخاب کړئ. او که چېرته تاسو په ایټالیا کې له چا سره ارتباط نه لرئ یا څوک خپلوان یې نسته یا څوک پیژنئ نه، بیا اول انتخاب ورپسې ده. او که چېرته تاسو پیژنئ یو څوک یاست، هغه تاسو سپانسر کوي، کولی سئ دا انتخاب ترې ده. او دلته هم کولی سئ چې یو څوک پیژنئ او هغه تاسو سپانسر کوي. په دې دویم اپشن کې معنا یو څوک یوازې پیژنئ یا په هغه تاسو سپانسر کوي نه، او دلته یو څوک تاسو پیژنئ او هغه تاسو سپانسر کوي سیره. او دلته چې دا تاسو کولی سئ چې داسې یو څوک ورواچوئ هغه چې وایي چې تاسو کله ایټالیا ته راسئ ټول اسارې په اوسېدو جایي هغه ټول به ما دي، نو کولی سئ د یوه کس لپاره دغه اپشن انتخاب کړئ سیره. او دلته بیا د یوه کس نوم، معنا چې تاسو وایي چې زه په ایټالیا کې یو څوک پیژنم، هغه ما سپورټ کوي یا زه اوس شناخت لرم، او یا ماته ویل دي چې ټول دې اسارې ته زه وکړم، د هغه کس نوم به یې ولیکئ، د ټلیفون نمبر او ایمیل ادرس سره. د یو کس معنا احمد دی، ټلیفون نمبر یې ولیکئ، ایمیل ادرس ولیکئ سره. او دلته بیا د هغه کس ادرس ولیکئ چې معنا په ایټالیا کې په کوم کار کې اوسېږي، په کوم ریجن کې اوسېږي سره. او له هغه نه وروسته بیا تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ تر څو بل دریم مرحلې ته لاړ سئ. په دې برخه کې بیا ستاسو معلومات او پوښتنې دي سره. تاسو دلته اول تخلص ولیکئ، معنا زه ورته ولیکم سخان، او دلته مو خپل نوم ولیکئ، لکه زه ورته وایم چې جلال سیده. دلته به تاریخ د تولد ولیکئ، په کوم کال کې چې تاسو پیدا سوي یاست. زه یو تاریخ خپروم ستاسو د معلومات لپاره، د لارښوونې لپاره. دې برخې به جندر انتخاب کړئ، چې تاسو نارینه یاست میل به انتخاب کړئ، که زنا فیمیل به انتخاب کړئ سیده. او په هغه کې نیشنالیټي کې به تاسو افغان انتخاب کړئ. له هغه وروسته به تاسو پاسپورټ نمبر که چېرته تاسو لرئ سیده، او که چېرته نه مشکل نشته. او د پاسپورټ د ایکسپایر ډیټ، یو نه وروسته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ تر څو پروف اف فامیلي. دلته تاسو د فامیلي سره ځئ، تاسو به د فامیلي ممبر یا د غړو تعداد راچوئ، معنا پورې تاسو څو تنه یاست، زما نه ورته 4 نفره، او
تاسو وایئ چې اپلای د چا لپاره کوئ؟ یوازې د ځان لپاره که ستاسو د میرمن لپاره یا که د دواړو لپاره یعنې دواړه ځي او د فامیلي لپاره یوازې هغه ډالټ دي او که د فامیلي د غړو لپاره سیده او د یک د ملګرو لپاره سیده. نو که تاسو چېرته یوازې سئ بیا مین انتخاب کړئ، که ستاسو ښځه ځي هغه یوازې ومین انتخاب کړئ، که دواړه دی بیا تاسو کپل انتخاب کړئ سیده. او دلته راغلی دی چې ستاسو د کورنۍ د غړي څو نفره پاسپورټ لري، لکه ټوټل 4 نفره د پاسپورټ یو نفر لري سیده. او دلته بیا ستاسو ته ویلي دي چې ستاسو د پامبندي ټول معلومات به تاسو داخل کړئ، لکه ستاسو د تخلص نوم یې، تاریخ د تولد سیده او جندر یې. معنا زه وکړم چې نوم یې معنا ګل ده، د هغو سره وروسته ولو خان او د همداسې اول باید تخلص وپوهئ سیده خان او دلته به تاسو بیا ولیکئ سیده. د هغو نه وروسته تاریخ به یې تولد به یې تاسو ورواچوئ، لکه 1998 او همداسې د څلورمې اتم تاریخ سیده. د هغو نه وروسته د ټولو غړو نومان به تاسو واچوئ. تاسو کرنټ لوکیشن چې ده تاسو به ورکه انتخاب یا پاکستان کې یاست یا افغانستان کې او یا هم په ایران هیواد تاسو ملکیت لرئ اوس یاست سیده. اوس دلته ورته انتخابوم چې زه اوس فعلا په ایران کې یم او دلته تاسو وایئ چې د تاسو د کورنۍ کوم یو غړی د مقصد صحت مشکل لري که نه، که چېرته کوم یو غړی مو مریض وي یا صحتي مشکل لري یا رواني مشکل لري یا بل څه، هغه ورته ولیکئ یا مقصد په ډسکرپشن کې. او که چېرته یو غړی هم کوم مریضي نه لري بیا ورته دلته نه ولیکئ سیده. دلته تاسو وایئ ستاسو په ایټالیا کې کوم خپلوان لري که نه لري، که چېرته لري یس ولیکئ، یا کوم ځای کې که ایټالیا کې لري فرانسه کې ممکن مني کې یا په کوم بل اروپایي هیواد کې، که چېرته یې نه لرئ نو ولیکئ سیده. زه تاسو په ایټالیا کې زه خپلوان لرم سیده. ستاسو ولنریبلیټي څه شی ده؟ ستاسو مشکل یا کوم سخت حالات چې شي ده سایکالوجي نیدي سیده او یا هم ورته وایي لیګل یعنې قانوني یا فزیکلي زه غواړم چې ځان خوندي کړمه او یا هم لوټنس منټلي تاسو کار بیاست باید مشکل لرئ دا ورته انتخاب کړم سیده. دلته ټول هغه کوم دغه چې دي حالتونه چې دي هغه کولی شئ دلته ورته کاپي سیده. او ستاسو د کورنۍ چېرته په وظیفه لري یا په بل ځای کې هغه تاسو کولی شئ دلته ورته ولیکئ، نوم یې ولیکئ او پوزیشن ټایټل یې ورته ولیکئ سیده. او دلته تاسو ته وایي ستاسو د کوم بلې انجو یا ادارې لخوا مخکې مقصد تاسو سره حمایت سوی ده که نه یې سوی سیده. که چېرته سوی وي په کوم هیواد کې، په خپل هیواد کې او یا هم کو بل هیواد کې سیده، یا کوم هیواد کې په ایران کې چېرته یاست معنا په هیواد کې سوی ده سیده. او که چېرته په دواړو هیوادو کې هم په خپل معنا افغانستان کې او یا هم چې دا اوس یاست هغه بیا دلته بود اتفاق کړئ سیده. او که چېرته هېڅ نه وي سوی بیا دلته ورته نو انتخاب کړئ سیده. او دلته بیا د هغه کس نوم به ولیکئ، د هغو انجو نوم به ولیکئ کوم چې تاسو دلته لخوا حمایت سوي یاست. تاسو که یس انتخاب کړئ بیا د هغو نوم ولیکئ چې معنا ای بي سي په نامه وه، د هغو کنټاکټ نمبر معنا د ټلیفون نمبر او ادرس او ایمیل ادرس وه ورته انتخاب کړئ. د هغو نه وروسته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ څو بلې مرحلې ته لاړ شئ. دلته به دې خاطر 21 سوال کې ما ته وایي چې تاسو څه شي نه دي انتخاب کړي، خو زه یو شي دي کړمه تر څو زه بلې مرحلې ته لاړ شم. ستاسو لپاره بیا دغه پیج راځي. دلته تاسو ته وایي چې ولې غواړئ چې خپل هیواد پرېږدئ، ښه نه هغه خپل سټوري یا کیسه هم چې هغه ورته ولیکئ سیده. ولې غواړئ تاسو خپل هیواد کې پرېږدئ او یا ایټالیا یا بل هیواد ته لاړ شئ سیده. اډیشنل نوټ که تاسو کوم نور معلومات ورته لیکئ یا خپله کیسه ورته نور لیکئ یا خپل معلومات ورته نور وکړئ هغه دلته کولی شئ سیده. په دې برخه کې ټول خپل معلومات د کیسې او یا د دې حالات په اړه ورته ولیکئ او دلته که نور معلومات تاسو کولی شئ ورته ووایئ سي. د هغو نه وروسته په سبمیټ باندې کلیک وکړئ، ستاسو اپلیکیشن به سبمیټ سي او کله چې دا سبمیټ سي ستاسو ته ایمیل هم درځي کنفرمیشن معنا چې ستاسو ثبت نام په بشپړ ډول باندې ورسېدو سیده. نو دا د ایټالیا هیواد د بشردوستانه ویزا ته د اپلای کولو لارښود ویډیو که چېرته ویډیو په ښه وي سره لایک یې کړئ، نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې هغه هم ترېنه استفاده وکړي. او که چېرته بیا کوم ځای کې سوال پوښتنه غوښتنه لرئ ما ته کمنټ وکړئ، انشاءالله به من جواب درکوم.